السلام علیکم ایوریون ویلکم ټو محمد امیر افیشل جی سټوډنټس په لیکچر کې به موږ ملټیپل انهریټنس چې کوم دی هغه ډیسکس کوو. صحیح ده. موږ انهریټنس ولو چې انهریټنس زموږ سره ټو ټایپس دي. زموږ سره سنگل انهریټنس دی او بل زموږ سره ملټیپل انهریټنس دی. سو ان ټوډے لیکچر وی ویل ډسکس د واټ از ملټیپل انهریټنس او دا یو پروګرام به هم موږ لیکو رقم آوټپوټ زموږ سره دا رنګ دی چې هر سټوډنټ وسه پرسنل د سټوډنټ پروګرام به موږ لیکو چې د سټوډنټ به زموږ سره س پرسنل د ډیټیل د سټوډنټ لکه سټوډنټ پرسنل ډیټیل دا نیم شو دا ایډریس شو او زموږ سره دا چې کوم دی دغه رول نمبر شو کلاس رول نمبر. صحیح ده. بیا زموږ سره دغه اکیډمیک ډیټیل مطلب لکه درې سبجیکټ چې موږ په پروګرام کې موږ 3 سبجیکټس مارکس اخیستي دي. لکه انګلیش کې دغه 95 دي، په میث کې 83 دي او په اردو کې دغه 90 مارکس دي اوټ اف 100. صحیح ده. دا رقم مارکس نو بیا دغه مارکس زموږ سره ټوټل دا شو په درې وړ سبجیکټ د ټوټل چې کوم دی 268 مارکس ورته اوټ اف 300. صحیح ده. مطلب 268 مارکس په 300 کې 268 مارکس. دا زموږ سره پروګرام دی. دا اوس موږ په دې ملټیپل انهریټنس باندې بیسډ او دا تاسو ته زولي کوم تاسو پرې کنسپټ باندې 100% تاسو پوهیږم. بیا دغه مارکس او دغه ډیټیل باندې موږ تل د پرسنټیج ډیټیل هم ته دغه سبجیکټ سو چې په انګلیش کې د سټوډنټ 100% مارکس دی، په انګلیش کې د 95% مارکس اغستی، په میث کې 83% اغستی دي او زموږ سره چې کوم دی د اردو په سبجیکټ کې 90% مارکس د سټوډنټ سکل دی هغه اپټینډ کړل دي. اوس اوورال پرسنټیج اف د سبجیکټس ار او د دې ټول سبجیکټو چې کوم مطلب اوورال پرسنټیج دی ایوریج پرسنټیج زموږ سره شری راځي او زموږ سره راځي 89. صحیح 89.3 چې کوم دی د ایوریج پرسنټیج په دې دروانو سبجیکټ کې. صحیح ده. نو دا پروګرام موږ په ډیټیل سره ډیسکس کوو. دا سمپل زموږ سره د یوزر نه دا غواړي چې هر د یوزر نه به سمپل چې سټوډنټ نیم سره دغه ایډریس سره دغه چې کوم د لوکیشن او سمپل د درې سبجیکټس مارکس بتیالي او دا ټول ارسه بدلته بیا دا د دې پروګرام کار دی چې دا آوټپوټ شو کوي. صحیح ده. دا پروګرام به هم موږ لیکو کوم چې سره بیس دی ملټیپل انهریټنس باندې. راځو ډیسکس کوو ته دې ګراف په تر باندې ځان پوهه کوو چې واټ از ملټیپل انهریټنس. نو ګوره بیسیکلی ملټیپل انهریټنس زموږ سره ګوره موږ سنگل انهریټنس ویلو چې په سنگل انهریټنس کې موږ سره سمپل د یو سمپل کلاس نه موږ بل یو کلاس کو ډیرایو کو. دا زموږ سره سنگل انهریټنس چې د یو کلاس نه موږ بل یو کلاس ډیرایو کو. ملټیپل انهریټنس زموږ سره ته چې کله موږ دوا یا دوه نه زیات کلاسز نه یو کلاس ډیرایو کو. لکه ګوره دا کلاس A او کلاس B زموږ سره بیس کلاس دی یا پیرنٹ کلاس دی او دا کلاس C ما ډیرایو کړی د چانه ګوره د غش مطلب دا چې دا دوه نه ما ډیرایو کړی د کلاس A نه د کلاس B نه. نو دا زموږ سره ملټیپل انهریټنس چې کله موږ دوا یا دوه نه زیات لکه مطلب لیټ سپوز زموږ سره درې کلاسز شي سلور شي پنځه شي نو څنګه مطلب دغه زموږ سره چې کوم دی لکه څنګه به موږ دغه ملټیپل کلاسز نه یو کلاس ډیرایو کوو. دا زموږ سره ملټیپل انهریټنس ته دا موږ په ډیټیل سره اوس ډیسکس کوو. صحیح ده. بیا تاسو ته چې ملټیپل انهریټنس زموږ سره شری کله زموږ سره دوا یا دوه نه زیات بیس یا پیرنٹ کلاس نه موږ سمپل یو کلاس چایلډ کلاس یا ورته ډیرایو کلاس ولې دا ته موږ څه کو ډیرایو کو. صحیح ده. نو راځو دا ډیسکس کوو په دې بیس زموږ سره یو پروګرام چې کوم دی هغه تاسو ته لیکم او سمپل دا کوم آوټپوټ تاسو موږ خو دغه سمپل آوټپوټ والا. صحیح ده. تر دې د سی پلس پروګرام زما سره لیټ سپوز یو کلاس A دی A. صحیح ده. دا زما سره شو دی A کلاس په باډي کې څه کومه په دې کې به زه پرایویټلی څه وکړم. لیټ سپوز زما سره کریکټر ټایپ والا د سټوډنټ نیم شو. صحیح ده. او نیم زما سره لیټ سپوز د 30 کریکټر شو. دا غینه بعد زما سره د سټوډنټ شو. سټوډنټ زما سره شو ایډریس. صحیح ده. سټوډنټ څه شو سوري یار د سټوډنټ زما سره شو ایډریس. صحیح ده. ایډریس لیټ سپوز زما سره شو د 30 کریکټر شو لیټ سپوز لایک دیټ کدا تاسو 20 کریکټر والی نو هم پورې نیم زما سره دومره لینتي نه. صحیح ده. دا زما سره د کلاس A کې پرایویټلی څه ډیټا چې کوم دا څه ډیټا ممبرز منګه هغه څه کړو هغه منګه ډیکلیئر کړل. اوس زه پبلیکلی دلته ما پبلیک چې کوم دی پبلیکلی زه څه کوم سمپل ما یو فنکشن واس وایډ انپوټ A د دې فنکشن نیم واس زما سره یوزر ډیفاین فنکشن ته کم ته چې منګه ممبر فنکشن وایو. صحیح ده. ګوره په دې انپوټ A مطلب دا چې یاره د A کلاس چې کوم انپوټ فنکشن دی پرې کې موږ څه کوو په دې کې سمپل زه دا کوم چې یاره سیاوټ the name of the student student the name of the student. Let me zoom out the program. The name of the student چې کوم نیم دی هغه زم سره سره نو سمپل با هغه منګل تاسو کو سین بکو نیم ته. صحیح ده. او دا غینه بعد به سمپل دا لاین زدا څه کوم دا به زدي کوم کنټرول C and here control V. صحیح ده. او بیا کوم د نیم ولته مو سمپل موږ لیکو چې د ایډریس اف د سټوډنټ د ایډریس دا سمپل یو میسج شو دا به سمپل موږ سو کو ایډریس زموږ سره کم ممبر فنکشن کم ډیټا ممبر دغه ته موږ کو اساین کو. اوکې شو سمپل دا فنکشن والا شي کاپی کو او دلته به کنټرول V کمپیر دا دله به زور کم وایډ ډیس یا وایډ شو A مطلب دا چې یاره دا زموږ سره به دغه چې کم د A کلاس کم
زموږ سره کوم ډیټا موږ انپوټ واغسته مطلب لکه نیم شو ایډرس شو دا به سمپل موږ شو کو د A کلاس نو موږ ولیکو چې یاره د نیم اف د سټوډنټ از sorry the name enter ولته موږ ولیکو صحیح enter the name of the student الته موږ ولیکو enter the address صحیح ده enter the address of the student enter the address of the student simple موږ دا ولیکو صحیح ده بیا زموږ سره شو چې یاره the name of the student is simple موږ غلطه سکو دلته به موږ سی اوټ کې د ښکارو کو بچی دی ویشه چې دا زموږ سره name د کنټرول x کو دلته او simple بدلته موږ دا سکو کنټرول v او end of line به سره هغه پټ کو صحیح لایک دیټ simple بیا زموږ سره دا لاین به داسې موږ د دې ځای نه کوو کنټرول سی and here control v دا موږ داسې دلته پیسټ کو صحیح ده دلته زموږ سره simple دا شی زموږ سره د اډرس او دلته simple موږ ولیکو چې یاره د اډرس اف د سټوډنټ د شي د اډرس اف د سټوډنټ کوم اډرس دی هغه simple موږ څه کو هغه سی اوټ کو او دا چې دا چې کوم زموږ سره دا ایکسترا لاین دا بل څه کوم دا موږ د دنیا کو دا زموږ سره سکار پاتې نشو نو دې یک کلاس کې موږ simple څه وکړو چې یاره موږ د سټوډنټ کې کوم نیم او کوم اډرس هغه موږ د یوزر نو واغستل او بیرته د شو اپ او ممبر فنکشن په تر باندې هغه څه هغه بیرته په سکرین فرنٹ لو دا زموږ سره د A کلاس کار صحیح ده اوس په B کلاس کې څه کوم ځلته والا ما کلاس B صحیح ده کلاس B په B کلاس کې simple څه کوم nothing په B کلاس کې simple sorry یار فنکشن کلاس صحیح ده په کلاس B کې ما دا ښکارو کو بچی د ویشه چې دلته ما لیټ سپوز واغستل پرایویټ ما سو واغستل لیټ سپوز ما واغستو یو انټیجر ټایپ د سټوډنټ رول نمبر صحیح ده رول نمبر سوري یار دا به کم چلته وزول کم ار ان بولی کم مطلب رول نمبر شو صحیح ده لازم سره سټوډنټ رول نمبر شو د ار ان لیټس می بیا موږ دلته مطلب سمپل ار ان په سمال والم صحیح ده کې زموږ سره کوم سمال سایز کې دي اوس به سمپل څه کوم از په پبلکلی به زه داس کارو کوم چې یاره بچی دل ویشه زه به سمپل سی اوټ کم یا سی اوټ نو ساري زموږ یو فنکشن چې کوم دا انټروډیوس کو void input of class B input صحیح ده class B چې کوم input دی هغه موږ سمپل فرند کو okay the class sorry یار function او control G and here just like that ها ته دې کلاس په باندې کې تاسو کارو کوم چې یار از اول سی اوټ کوم چې enter the class rule no of student صحیح ده student د سټوډنټ چې کوم کلاس نور یعنی کلاس نمبر دغه څه هغه انټر کړه صحیح ده سمپل موږ هغه څه کو هغه بدلته انټر کو اوکې لایک دیټ اوکې ها سمپل موږ هغه څه کو سی ان کو الته ورته موږ ورکو ار ان صحیح ده سمپل موږ ار ان ته سی ان کو ها دا زموږ سره شو سمپل به موږ داسې کارو کو بچی دل ویشه چې دلته با شو فنکشن په تر باندې دغه بیرته سی اوټ کو او void دلته بزول کوم show function صحیح ده b enter دلته موږ لیکو چې یاره د class roll number of the student is and here I will just put rn okay let me erase this semicolon okay and here let me put end of line صحیح ده end of line دا زموږ سره شو چې یاره سمپل موږ کلاس B کې انپوټ کو د کلاس دا کلاس زموږ سره داس پوه شو چې یاره په کلاس B زموږ سره باډي کې چلو شو اوکې دا زموږ سره کلاس B باندې کوم پرایویټلی چې کوم د ډیټا ممبر ار ان انټروډیوس کو هغه ته بیا سمپل دغه انپوټ بی فنکشن په ممبر فنکشن په تر باندې هغه نه سوکلو د یوزر ته میسج پیره کو چې میسج شو کو چې ارته موږ ته سټوډنټ نمبر راکاو د کوم کلاس نمبر د هم سمبل پیرته فرند کو اوکې شو د دینه بعد بلته کلاس ختم شو سیمیکالن د دینه بعد وزه یو کلاس والا ما کلاس سی صحیح ده وز د کلاس سی ما واغستو خو دا کلاس سی کومه دا کلاس سی بزه دا سی بزه کیپټل والا ما دا کلاس سی زوس انهریټ کوم صحیح ده سمپل ما دلته اکسس سپیسیفایر چې کوم دی هغه ولګو دا زموږ سره وزه څه کوم دلته زه ملټیپل انهریټنس اپلای کوم مطلب دا کلاس A او کلاس B دی کلاس C ته وراجم صحیح ده نو بچی دل ویشه د کلاس C چې کوم د زموږ سره د کلاس A او د کلاس B نه انهریټ کوم مونږ نو سمپل بلته زه پبلیکلی دا کوم ګور دا مونږ الریډي انهریټنس ټایپس وی چې پبلیک انهریټنس او پرایویټ انهریټنس ته وي پروټیکټډ انهریټنس ته نو هغه اوس مونږ دلته په دې باندې خبره کوو لکه اوس د کلمه پبلیکلی چې کوم د A او B څه کومه پبلیکلی ورته B هم څه کومه هغه دې ته انهریټ کوم چې په دې اوس تاسو فوې چې مطلب پبلیکلی انهریټ کوم نو اوس په د سره د ډیرایوډ کلاس C دا بعد د کلاس A پبلیکلی مال تاسو کو د مخکې د کیورډ ولا ګولته پبلیکلی د دې څه مطلب دی نو کدا تاسو نه پوهې
نو تاسو زمونږه پریویس 3 لیکچر وګورئ چې پای کې په ډیټیل سره په پبلک پروټیکټډ ان پرایویټ انهریټنس باندې خبره کړې وه. نو سیمپل ګور تاسو زمونږ دلته دوه کلاسز دي. نو سیمپل ما څه وکړو، ما کلاس A او بیا کاما کلاس او چې موږ سره کوم B کلاس او پبلکلی مې دا دي ته څه کړو، دغه دواړه C دا دواړه انهریټ کړل. که چېرته زموږ سره بل کلاس وي نو سیمپل موږ کاما بیا چې زموږ سره داسې څومره کلاسز دي تاسو ډاټ ډاټ مطلب دا چې یاره هغومره کلاسز پسې تاسو لګوئ، که دوی که درې که وټ ایور څومره. صحیح ده. ښه، نو دا زموږ سره شو چې یاره موږ دا کلاس A او کلاس B دی کلاس C ته انهریټ کړ، دی کلاس A دی کلاس C دا کلاس A او دا کلاس B انهریټ کړل. صحیح ده. اوس سیمپل دلته داسې کار کوم چې یاره پبلکلی داسې کار کوم چې یاره زه یو انټیجر علم لیټ سپوز انګلیش. صحیح ده. انګلیش مطلب دا زموږ سره 3 سبجیکټ. صحیح ده. انګلیش شو، د هغې نه بعد بچې دلوي شه میتھس شو، د هغې نه بعد بچې دلوي شه اردو شو. لیټ سپوز دا 3 زموږ سره سبجیکټ دي. که تاسو ډېر والي پروګرام بیا زموږ لینتي کېږي، دا شوی یم بس دومره کافي دی. صحیح ده. ښه، سیمپل ته زه یو فنکشن علمه واید څه شي لیټ سپوز علمه واید انفوټ سی. د سی والا انفوټ چې کوم دی هغه موږ څه وکړو، هغه دلته واغستو او دلته زه څه کوم بچې دلوي شه مطلب د انپوټ سی مطلب دا چې یاره موږ د سی کلاس کې دا اوس تا کیسه کوو. صحیح ده. انپوټ سی مطلب دا چې انپوټ فنکشن د سی کلاس دی. زه یو میسج سی آوټ کوم بچې دلوي شه میسج داسې سی آوټ کوم سی آوټ چې انټر دی مارکس آف انګلیش سبجیکټ. صحیح ده. انګلیش سبجیکټ SUBJECT د انګلیش سبجیکټ مارکس انټر کا او سیمپل بل تم سو کو سی ان کو چاته ENG ته مطلب انګلیش ته. صحیح ده. سیمپل زموږ سره دا شو، داسې په دا لاین زه تاسې کافي کما هیر کنټرول C. ګوره څومره ایزي پروګرام دی، هېڅ پکې هم هغه نشته دی، بالکل سیمپل موږ سیمپل خبرې کوو. صحیح ده. بیا انټر مارکس اف میتھس هلته به سیمپل موږ د میتھس چې کوم مارکس دی هغه به انټر کړو. صحیح ده. او سیمپل بلته موږ دغه میتھس چې کوم زموږ سره کوم ډیټا ممبر دی هغه ته موږ اساین کړو. داسې سیمپل زموږ سره اردو شي. صحیح ده. ښه، دا سیمپل موږ چې زموږ سره کوم ډیټا ممبر دی اردو هغه ته به دا موږ څه کړو، دا ور وابچو. صحیح ده. اردو مارکس. اوس دا زموږ سره سیمپل موږ انفوټ چې کوم دی هغه واغستو. دلته به زه پکې یو بل په مارکس سره بل ته زه ولیکم ټوټل. صحیح ده. ټوټل به زه ولیکم او سیمپل بل ته زه ورته وایم چې یاره دا کوم ټوټل ویریبل دی دا چا برابر دی؟ دا برابر دی د انګلیش جمع د میتھس چې کوم مارکس دي جمع د اردو چې زموږ سره کوم مارکس دا دي ټوټل برابر دی. صحیح ده. دلته به دا زه په پلوټ کې والم. صحیح ده. په پلوټ کې به ولې والم نو هغه پرسنټیج هم معلومو، نو هغې کې بیا زموږ سره که موږ چې ته اینډ کې والو بیا زموږ سره ایرر ورکوي. صحیح ده. ښه، اوس موږ خبره کوو بچې دلوي شه زموږ سره انفوټ وشو. سیمپل دا زه داسې کاپي کوم here control C and just I'm doing control V. اوس به سیمپل موږ ولیکو شو. صحیح ده. موږ څه کو دا موږ شو کو. اوس به ولیکم چې یاره د مارکس سیمپل د مارکس of subject English او سیمپل بلته دا موږ څه کو دا به شي کنټرول X کو د انګلیش چې زموږ سره کوم مارکس دي کنټرول V. هلته به سیمپل موږ څه کو هغه موږ آوټپوټ کو. دلته به سیمپل تاسو داسې کار وکړئ. هلته زموږ سره سیم کارډ دلته موږ اینډ آف لاین به سپورټ کو. صحیح ده. اینډ آف لاین اوکې لایک دیټ. سیمپل به زه داسې دا دنیا کا او بیا زموږ سره چې کوم دی د مارکس اوکې دلته د مارکس هیر sorry control Z and دا لاین ته هم دنیا کو، دا لاین به هم دنیا کو. صحیح ده. بیا زموږ سره شو د مارکس اف اردو سبجیکټ. صحیح ده. اردو سبجیکټ زموږ سره کوم مارکس دی سیمپل موږ هلته ولیکو URDU اردو اینډ آف لاین به سره فوټ کو. صحیح ده. سیمپل به دلته موږ زموږ سره سوري یار دا میتھس دی دا به موږ داسې کنټرول X and here control V. اوکې اردو دلته موږ سره دا دلته موږ سره شری دلته موږ سره دی میتھس MATH میتھس اوکې MATHS میتھس and here end of line. اوکې شو. ښه end of line صحیح ده. اوکې دلته اوس که موږ چېرته هغه وکړو چې یاره د مارکس آف د سټوډنټ از دا out of کوسه موږ هغه ولیکو let me zoom out the program. دلته کوسه موږ ولیکو out of ورسره تاسو لیکئ سیمپل out of 100. صحیح ده. په 100 کې زموږ سره دا مارکس دي out of 100 اوکې لایک دیټ. او که تاسو سره داسې ډاټ لیکئ یا داسې out of 100 موږ ولیکو. صحیح ده. که سټریک پس لګوئ او که نه داسې لګوئ زه بس داسې ولیکو ډاټ او سټریک ولګو. صحیح ده. ډزنټ میټر. سیمپل به داسې دا دې ځای نه داسې کاپي کو کنټرول C and here just like that control V. okay and okay sorry here. ها دلته به هم موږ دا پوټ کو بچې دلوي شه کنټرول V. اوکې دا زموږ سره دغه شو out of 100 والا قصه شو. صحیح ده.
د هغې نه بعد زموږ سره ټوټل چې کوم دی هغه به هلته مونږ شو کوو. دلته به سمپل مونږ سی آوټ کوو. همداسې سی آوټ به څه کوو چې یاره د ټوټل the total marks what I am doing the total marks in 3 subjects are په درې سبجیکټو زموږ سره کوم مارکس وو د سیمپل به هغه زموږ سره ټوټل چې کوم دی هغه هلته موږ څه کوو اینډ اف لاین به ورسره پوټ کوو. اینډ اف لاین اوکې زموږ سره ټوټل مارکس به هغه موږ څه کوو چې د ټوټل مارکس ان 3 سبجیکټس آر هغه موږ سیمپل دلته پرنټ کړو. اوس زه داسې کار کوم بچې د ویشا چې دلته زه یو بل چې کوم دی هغه څه کوم واید پرسنټیج والا مې څه کوم یو فنکشن بل انټروډوس کوم پای کې سیمپل داسې کار کوم چې زه سی آوټ کوم okay here like that so simple سی آوټ کوم سی آوټ که چې یاره د percentage in English is the percentage in English is simple مونږ چې percentage په انګلیش کې کوم percentage دی دا مونږ داسې کار وکړو بچې د ویشا چې دا کوم انګلیش دی د انګلیش کوم مارکس مونږ په انګلیش کې هغه دا مونږ ډیوایډ کوو په 100 باندې په 100 مطلب obtained زموږ سره کوم مارکس چې په انګلیش ویریبل ته ورچیل دي او divided by total صحیح دی ټوټل زموږ سره 100 دي او multiply with 100 نو دا زموږ سره سیمپل چې کوم نه multiply with 100 دا زموږ سره سیمپل ایوریج هم په دې راځي شو ایوریج مطلب نه راځي لکه مطلب ایوریج ورن پرسنټیج در فارمولا صحیح ده دا زموږ سره د پرسنټیج فارمولا شو سیمپل اینډ اف لاین سمال ته پټ کو او دلته پر سیمپل مونږه د پرسنټ ساين کو هغه ور سره دلته داسې ولګو صحیح ده پرسنټ ساين په میسج کې په پاسپورت سره پرسنټ ساين سیمپل موږ ته انګلیش پرسنټیج شو شي سیمپل بلاین زدا سي کاپی کما کنټرول سی ور دومره ایزی پروګرام دی کنه چې لکه په دې خو هیڅ سره کټ ساينس نشته بیا سیمپل زموږ سره چې کوم دی میث دی نو ام ای ټی اس میث او سیمپل بول تور ته مونږ د میث زموږ سره کوم مارک چې خبر ته مونږ فوټ کو صحیح ده هغه نه بعد زموږ سره بیا اردو دا یو آر ډی یو اردو دا او سیمپل بل ته مونږ څه کو دا مونږ کو اردو صحیح ده یو آر ډی یو اوکې زموږ سره سیمپل دغه مارک شو دغه پرسنټیج بیا مونږ یو بل قصه هم کو هغه به تاسو وګورئ یاره د ټوټل percentage of the student and 3 subjects صحیح ده subjects are په درې subjects کې student کوم percentage هغه مونږ اوکې هیر هغه مونږ سیمپل داسې شو کو چې د لوي شزم سره کوم ټوټل دی کوم ټوټل مارکس دی هغه مونږ ډیوایډ کو په چا باندې هغه مونږ ډیوایډ کو په 300 باندې مطلب درې سبجیکټس دي ټوټل چې درې سبجیکټس کوم مارکس هغه زموږ سره مونږ راوالو په 300 ټول سبجیکټس ټول مارکس 300 جوړیږي هغه وی ډیوایډ کو په 100 کې بل 100 کو په 100 کې بل 1000 ورکو او سیمپل ورس دلته مونږ د پرسنټ اساين هم سکو هغه ورس داسې دلته ولیکو او اینډ اف لاین ور سره پوټ کو اینډ اف لاین دلته پوټ نوم کوي نو څه مسله نه کوي سره ځکه لاست اصل زموږ سره دا لاست هغه دغه نو دا زموږ سره زموږ پروګرام اوس راځو مونږ مین فنکشن ته صحیح ده په مین فنکشن کې زه داسې کار کوم په مین فنکشن کې اوس دلته بچی د لوی شاپ په مین فنکشن کې مونږ اول داسې کار کوو دا کلاس زه د سیدا لک زوم اوټ کوم پروګرام د دې کلاس A چې څومره ممبرز دي دا کلاس A د دې پبلک ګوره مونږ څه کړل دلته مونږ پبلک کړی دا کلاس A او دا کلاس B څه کړل دا مونږ دا د C ته دا C څه کړل C انهریټ کړل کنه مطلب دا C چې کوم مونږ ډیرایو کلاس ته یا چایلډ کلاس ته د زموږ سره دا کلاس A او دا کلاس B پبلک انهریټ کړل دي نو اوس ودار کلاس A او دا کلاس B ټول چې کوم سره پبلک یا پروټیکټډ کم ډیټا هغه به اکسس کولای شي صحیح ده نو راځو پبلک زموږ سره چې کوم د انپوټ فنکشن دی او شو A دی صحیح شو انپوټ A او شو A دا زموږ سره اکسیسیبل دي دا اوس هم زموږ سره ډیرایو کلاس ډایرکټ اکسس کولای شي د ډیرایو کلاس لپاره کوم آبجیکټ کریټ کوم ډایرکټ دا اکسس کولای شي دا چې د B کلاس زموږ سره په پبلک چې کوم انپوټ B او شو B دی دا هم زموږ سره ډایرکټ چې کوم دی د C کلاس آبجیکټ دا اکسس کولای شي ځکه چې زموږ سره الته انهریټنس والا کنسپټ مونږ اپلای کړی او دا چې زموږ سره C کلاس لپاره چې کوم آبجیکټ مونږ کریټ کړو الریډي هغه C کلاس زموږ سره کوم ممبر فنکشن یا ډیټا ممبرز دی هغه اکسس کولای شي نو سیمپل چې په مین فنکشن کې اولنې کار دا کوم چې یاره د C ویریبل د لپاره زه ډیکلیئر کوم یو آبجیکټ لیټس سپوز مال A یو آبجیکټ کریټ کو اوس د دې A آبجیکټ په تر باندې انپوټ A چې کوم دی هغه کال میکو صحیح انپوټ A مطلب څه چې یاره د A ګورمنګ A د آبجیکټ ما C کلاس لا ډیکلیئر کو خو د دې دا آبجیکټ مطلب دا چې دا صرف د C کلاس ممبرز اکسس کولای شي
خو چونکې دا زموږ سره انهریټنس دی او بیا زموږ سره ملټیپل انهریټنس دی نو دیټس وای د دې ایج د دې سی کلاس چې کوم آبجیکټ دی د دې آبجیکټ په تھرو باندې زه اوس د ا کلاس چونکې موږ پبلیکلی انهریټ کړی دی نو د پبلیکلی input function زموږ سره پبلیکلی موږ انټروډیوس کړی دی دیټس وای د سی کلاس د آبجیکټ په تھرو باندې ما د ا کلاس چې کوم زموږ سره انپوټ ا ممبر فنکشن دا میکسس کو صحیح ده نو سمپل به اول موږ هغه انپوټ ا د زموږ سره شنو ته چې انټر نیم او د سټوډنټ او سټوډنټ ایډریس دا غیر بعد موږ بیا انپوټ بی کال کو چې موږ سټوډنټ نمبر چې کوم دی هغه څه کو هغه انټر کو سمپل کنټرول سی اینڈ هیر ام کنټرول وی جست انپوټ به دا موږ کو د بی کلاس صحیح ده انپوټ او بیا به سمپل داسې دا موږ کو کنټرول وی او د سی کلاس هم سره کوم انپوټ دی هغه ته موږ څه کو هغه موږ داسې پرینټ کو مطلب د سی کلاس انپوټ دا هم سره چې مارکس او دا قصې به وږي صحیح ده په شو دی صحیح ده اوکې هیر اټ از دا انټر مارکس انګلیش او میث او دا مارکس په انټر کو صحیح ده دا غینه بعد موږ داس کارو کو چې موږ سمپل اینډ اف لاین چې کوم داسې اوټ کو مطلب لکه سپیس به کریټ کو داسې به داسې کنټرول سی کوم یو پیر به بیا هم داسې کنټرول وی کوم صحیح ده واټ ایم ډوینګ کنټرول وی دینه بعد به کنټرول وی کوم او داسې کار وکړو چې زه به اوس د ایج په تھرو باندې ډیکلیئر د ایکسس کوم ایج ډاټ شو ایج زموږ سره کوم دی هغه موږ سوري شو ا مطلب څه چې یار زموږ سره موږ ته سټوډنټ نیم او ایډریس چې کوم دی د ا کلاس چې کوم شو فنکشن دی دی په تر باندې سټوډنټ نیم او ایډریس بیا موږ شو بی ولیکو د سټوډنټ رول نمبر او د شو سی فنکشن په تر باندې سره دا سره ته شو شي صحیح ده نو سمپل بدا داسې کاپی کما لیټ می کنټرول سی اینڈ هیر کنټرول وی صحیح ده شو اف بی سټوډنټ رول نمبر اینڈ بیا زموږ سره دغه کوم اکیډمیک ریکارډ دی هغه صحیح ده سی اوکې سی ها اوس سمپل دا زه کوم چې هلته زه یو میسج سی آوټ کوم چې دا زموږ سره د سټوډنټ څه شو د سټوډنټ ا او بی زموږ سره سټوډنټ پرسنل چې کوم دی دلته زه سمپل داسې سټارز چې کوم دی هغه پرینټ کوم داسې هلته به زه ولیکم چې یاره پرسنل انفو صحیح ده پرسنل انفو مطلب د پرسنل انفو د پر واټ ایم ډوینګ یار پرسنل انفو اف د سټوډنټ صحیح ده ان هیر پاور سلیش ان اوکې اوکې دا زموږ سره سټوډنټ پرسنل ډیټا شو سمپل دا داسې کاپی کوم سټوډنټ پرسنل ډیټا زموږ سره کومه دا ا دی او بی دی صحیح ده او بیا زموږ سره سمپل د دې چې کوم اکیډمیک ډیټا را زموږ سره سمپل اکیډمیک سپیلینګ زما غلط نو سوري فار دیټ او آی تھنک سو چې داسې دی صحیح ده اکیډمیک بس what I am doing بس maybe chat not be fine but I think so academic but somewhat like that بس څه شی دی خو academic صحیح ده سپیلینګ زمانه maybe چې غلطي academic یا داسې whatever مانس academic بس داسې سپیلینګ دی academic صحیح ده دا موږ سره academic چې کوم مارکس دي مطلب هغه موږ سره داسې شو شي د هغې نه بعد دلته موږ سمپل دا داسې ساري الریډ ما کافي کړی دی کنټرول وی به کوم زه به ورته ولیکم چې یاره پرسنټیج اوورال پرسنټیج به زه ولیکم صحیح ده overall percentage صحیح د overall percentage هم سره کم دی نو سمپل موږ د ایج په تھرو باندې ډاټ پرسنټیج هم سره چې کم دی هغه موږ څه کوو هغه سمپل موږ دلته چې موږ سره پرسنټیج دی هغه پرسنټیج ممبر فنکشن ما څه کوو هغه مې کال کوو صحیح ده دلته پرسنټیج اوکې دا تاسو کولی شئ د پرسنټیج زموږ سره کال شي نو دا زموږ سره زموږ دغه ټول پروګرام چې یاره موږ په دې کې ملټیپل انهریټنس و چې یاره کلاس ا او کلاس بی موږ څه کړو دا زموږ سره د زموږ سره فرینډ کلاس او د کلاس سی زموږ سره ډرایو کلاس او د کلاس ای د کلاس سی د کلاس ا او د کلاس بی پبلیک انهریټل او دغه ممبر یا ممبر فنکشن چې کوم دی هغه د څه کړل هغه د ایکسس کړل نو لیټ می رن د پروګرام اینډ لیټس چیک د واټ از د آوټپوټ صحیح زموږ سره شو multiple inheritance that's inheritance okay so here everybody error okay here it is column دی دا به تاسو شری د زموږ سره column نه د زموږ سره هغه دی صحیح ده بس ان شاء الله there will no further error but let's check already compiled okay here it is زموږ سره یو okay now دا error که د کېدل او د ایرر فایند کول دا غټ خوند کوي په پروګرام کې صحیح ده let me run again the program is there any error available okay زموږ سره چې expected at the end of the input no match to this okay
here this is an age data input A. Okay, see here. Okay, here it is. یو زموږ سره ایرر دلته دی. زموږ سره د کلاس د پرسنټیج چې کوم باډي ده د هغې دپاره موږ ځان نه خپل یو اوکې پرسنټیج باډي اوکې here as well. Okay, fine, and it's also fine, and I think so there will be no further error. Okay, موږ پروګرام هغه څه شو هغه زموږ سره رن شو. صحیح ده. وګوره اول موږ ته وایي چې enter the name of the student name زموږ سره let suppose څه شی دی هغه زموږ سره دی m dot یا m Amir. صحیح ده. زموږ سره محمد امیر student name شو. enter the address of the student هغه زموږ سره let suppose دی dear lawyer. صحیح ده. lawyer dear lawyer. زموږ سره دی وایي enter the class roll number of the student let suppose هغه 175 and then enter the marks of the English subject. مطلب په English subject کې let suppose 95 دی علامه ده، په میتھس کې let suppose 91 دی علامه ده، او په اردو کې let suppose 90 شوي. صحیح ده. یا 88 شوي. صحیح ده. نو اوس موږ ته ګوره زموږ دغه راغی پروګرام چې یاره د سټوډنټ نیم زموږ سره شی دی پرسنل انفو د سټوډنټ پرسنل انفو کې زموږ سره د هغه نیم شو، د هغه ایډرس شو، او د هغه زموږ سره رول نمبر شو. صحیح ده. بیا د هغه چې کوم اکیډمیک انفو د اکیډمیک ریکارډ دی پای زموږ سره د هغې انګلیش مارکس 75 دي آوټ اف 100. صحیح ده. 91 زموږ سره په میتھس کې دي او زموږ سره 88 په اردو کې دي آوټ اف 100. صحیح ده. ټول چې کوم دا درې واړه سبجیکټ مارکس دی هغه زموږ سره دي 274 او دلته آوټ اف 300 پرسه تاسو میسج کې پاس کړئ نو هم تاسو هغه شئ. صحیح ده. بیا زموږ سره دی د پرسنټیج ان انګلیش په انګلیش کې 95% دی، په میتھس کې 91% دی، په اردو کې 88% دی. اوسم. بیا زموږ سره ټوټل پرسنټیج ان انګلیش او د سټوډنټ اوکې هیر دی کې میسج کې سب مسله ده. ها میسج کې داسې مسله ده چې دلته موږ ټوټل پرسنټیج ان انګلیش the total percentage of the student in 3 subjects. صحیح ده. of the student in 3 subjects یو دا شو. دلته ورسره کومه داسې ولیکو چې بچې دلوي شه د آوټ اف والا قصه وکړو داسې دا زه کنټرول سی کما and here کنټرول وی هلته موږ آوټ اف 300. صحیح ده. آوټ اف 300. Okay, let me run the program again. Okay, let me run here. ډېر ایزي پروګرام او تاسو بالکل ډېر ښه طریقه سره پوه شوي. صحیح ده. sorry for that. let me write again the info overall info محمد امیر. okay مړه یار again run it again. okay here it is. enter the student name زموږ سره شی دی. okay like that. هغه شو محمد امیر. صحیح ده. AMIR محمد امیر لوړ او دغه نه پاتې کوم زموږ سره شو د رول نمبر لیټ سپوز زموږ سره دی 175 چونکې دا زما الریډي دی. انګلیش کې لیټ سپوز دغه 99 مارکس دي، په میتھس کې لیټ سپوز 91 شو، 78 شو. دا زموږ سره دغه انفو شو، دغه نیم ایډرس دغه چې کوم دی کلاس نمبر. صحیح ده. بیا زموږ سره اکیډمیک کې دغه 99 دا آوټ اف 100 دا زموږ سره دغه ټول مارکس شو آوټ اف 300. په 300 کې دغه 268 مارکس دي. صحیح ده. دغه پرسنټیج 99% زموږ سره په انګلیش کې دي، 91 دې کې دي او 78 زموږ سره په اردو کې دي. صحیح ده. او ټوټل چې د کوم پرسنټیج زموږ سره یا ایوریج پرسنټیج هغه زموږ سره دی سره 89 کوم چې زموږ سره ډېر excellent percentage. صحیح ده. زموږ سره نن کلاس یاره پای کې مونږ اوورال خبره وکړه د سټوډنټ چې یاره زموږ سره څنګه زموږ سره ملټیپل انهریټنس کار کوي، د ملټیپل انهریټنس کنسپټ سره سنگل انهریټنس باندې تاسو په پوهه کړئ او په سنگل انهریټنس باندې الریډي مونږ کوم لیکچر دی هغه مونږ په دې باندې اغستري. سو امید لرم چې نن لیکچر تاسو ډېر زیات خوښ شوی. ټایم راکړلو یو جهان منه ګوره دا چې کوم اوپس کوم کلاسز دي کنه په انټرویو کې دا ډېر زیات میټر کوي. ګوره نن صاحب ما یو انټرویو کته د یو سینیئر سافټویر انجینیر د انټرویو هغه چې یاره مانه په انټرویو کې د اوپس کوېسچن وکړي، انهریټنس کوېسچن رانه وکړي، ملټیپل انهریټنس کوېسچن رانه وکړي او د هغې سره سره هغه ویل چې یاره زمانه د ډیټا سټرکچر کوېسچن وکړي په لکه د پولیمارفیزم. ګوره هغه ویل چې زمانه فسټ کوېسچن وکړو چې وټ آر د 4 مین فیلرز اف اوپس. د اوپس چې کوم مین فیلرز دي پور هغه موږ الریډي ډسکس کړل دي. هغې زمانه کوېسچن وکړو، انهریټنس کوېسچن یې وکړو، ټایپس اف انهریټنس یې زمانه وکړو، ملټیپل انهریټنس تپوس یې زمانه وکړو. نو دا کیسې دي چې دا تاسو نه په انټرویو کې تپوس کېږي، دا بیا پریکټیکل پروګرامینګ کې دا ډېر زیات امپورټنټ خبرې دي. صحیح ده. امید لرم چې لیکچر تاسو ډېر خوښ شوی. ټایم راکول جهان منه د الله فهمان. السلام علیکم.